سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په دې ورځو کې دغه پوښتنه ډېره زیاته کېږي چې زه څنګه د اوپرا سره اړیکه ونیسم. ما دومره وخت کېږي چې انټرویو ورکړې ده او یا اګدونسانس مې دومره وخت کېږي چې نه دی راغلی. زه غواړم اوپرا سره اړیکه ونیسم. دغه پوښتنه ډیره زیاته کیږي مانه په کمنټونو کې. د اوپرا سره د اړیکې په اړه باندې ډیره زیاته پوښتنه کیږي. ملګرو، تاسو کولای شئ چې اوپرا سره اړیکه ونیسئ د اګدونسانس لپاره او د که تاسو چیرته خپل کیس جمع کړئ یا انټرویو ته منتظر یې، نو بالکل تاسو حق لرئ چې تاسو پوښتنه وکړئ. د دې دوه لارې چې تاسو پوښتنه کولای شئ، بلکې درې لارې دي. اول خو دا ده چې تاسو کولای شئ اوپرا ته لاړ شئ او هغه ریسپشن باندې هلته تاسو الته پوښتنه وکړئ. بعضې وخت کې هغوی هلته تاته معلومات درکوي، په سیسټم کې هغه ګوري او بیا تاته وایي چې تاسو منتظر اوسیږئ یا هر څه چې هغو تاسو ته وویلي، خو تاسو ته څه ناڅه یو څه معلومات درکوي. اول. دویم دا و چې تاسو کولی شئ چې اوپرا ته یو خط ولیکئ. ستاسو چې هره موضوع وي، تاسو اوپرا ته یو خط ولیکئ او خط اوپرا ته ولېږئ. نو که تاسو چیرته غواړئ چې تاسو د خپل اګدونسانس په اړه باندې معلومات واخلئ چې ولې دومره وخت واخیستو یا کله به راځي یا ولې نه راغلی، نو تاسو خط لیږلی شئ. بلکې چیرې تاسو انټرویو ته منتظر یې، د انټرویو په اړه غواړئ معلومات واخلئ یا تاسو کیس جمع کړي او ډېر زیات وخت کېږي، نو تاسو ورته خط لیږلی شئ اوپرا ته. دریم چې کوم دی، تاسو ایمیل هم اوپرا ته کولی شئ. د اوپرا ویب سایټ ته لاړ شئ، هغلته تاسو د هغه ځای نه اوپرا ایمیل اخیستلی شئ او اوپرا سره تاسو اړیکه نیولی شئ. دغه لارې چې تاسو اوپرا سره اړیکه ونیسئ او د خپل دوسیې په اړه تاسو معلومات واخلئ. بعضې داسې ملګري چې هغو ډېر کم وخت کېږي چې هغوی اګدونسانس ته اپلای کړي، دومان کړی، یا دوی انټرویو دپاره اسناد لیږلي یا دوی انټرویو ورکړي. نو که کوم ملګری 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې کېږي، نو تاسو خیر منتظر اوسیږئ. اوپرا کم داسې جواب ورکولو لپاره کم میکانیزم نه لري چې دومره وخت بعد به موږ جواب ورکوو. اوپرا یو مستقله اداره ده او دا د هغوی په خوښه او د هغوی په فیصله باندې کېږي. نو په لحاظ تاسو ډېره وارخطایي مه کوئ. اوپرا خپل کار ته پرېږدئ، خپل وخت یې پرېږدئ چې هغه خپل وخت واخلي او خپل کار وکړي تر څو تاسو ته جواب درکړي. نو بیا هم که د یو ملګري چې د هغه ډېر زیات وخت کېږي او د تشویش کېږي، دغه ته ډېر زیات تشویش کوي، نو په هغه حالت کې تاسو بیا اړیکه ورسره نیولی شئ. نو دغه 3 طریقې دي چې تاسو کولی شئ اوپرا سره اړیکه ونیسئ. او هر کله چې تاسو خط لیږئ یا ایمیل لیږئ، نو تاسو باید خپل بشپړ معلومات ورکړئ. ستاسو نوم، ښې ستاسو تاریخ تولد، ستاسو دوسیې نمبر، دغه ټول معلومات ورکړئ. یو څومره وخت کېږي، په کوم تاریخ تاسو خپل کیس لیږلی دی، یا تاسو انټرویو ورکړی ده، یا تاسو اګدونسانس ته دومان کړی دی. نو دغه ټول پوره معلومات تاسو ورکوئ. نو هر کله چې هغو ته ستاسو خط یا ستاسو ایمیل ورځي، هغه به په اسانۍ سره ستاسو په اړه تاسو ته معلومات درکولی شي. نو دغه پوښتنه ډیره زیاته شوې وه، ځکه مې دغه پوښتنه راواخیسته. ویډیو هم دومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم په مخامخه.